بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم خوږو ملګرو، هیله ده چې روغ به جوړ به وئ. تېره ورځ مو د پروناون یا ضمیرو باره کې خبرې کړې وې چې انسټیډ اف ناون د نوم پر ځای استعمالېږي چې د هغه د تکرار مخه ونیسي. نن دی د ګرامر برخه کې اجیکټیو معنا صفت باره کې خبرې کوو چې صفت څه شي ته وایي. صفت موږ ته یو اسم یا اسم ضمیر تشریح کوي چې دا څنګه ده، ښه ده بد ده. بیا وایم صفت موږ ته څه شي کوي، یو اسم یا اسم ضمیر ناون او پروناون دا موږ ته تشریح کوي. ښه یا ښه یا بد کوالټي موږ ته ښیي. Adjective is a word which is used to describe a noun or a pronoun. Adjective is a word which is used to describe a noun or pronoun. Adjective هغه کلمه ده کوم چې موږ ته noun یا pronoun تشریح کوي. For example, beautiful ښایسته، tall اوږد، happy خوشحاله، healthy صحتمند. For example, he is a good boy. He is a good boy. هغه ښه هلک ده. دلته good adjective شو، صفت شو. ولې موږ ته دلته he pronoun تشریح کړو چې دا څنګه ده، good ښه ده. همداسې لیلا is ugly girl. لیلا بدرنګه نجلۍ ده. نو ugly دا صفت شو، دلته موږ څوک تشریح کړو، noun لیلا. همداسې لیلا is beautiful girl. لیلا ښایسته نجلۍ ده. beautiful هم صفت شو، موږ ته څوک تشریح کړو، لیلا. البته صفت به یا ښه وي یا به بد وي، خو صفت وي. همدغه شانته موږ ته یو اسم یا اسم ضمیر تشریح کوي، noun or pronoun. Adjective is a word which is used to describe a noun or pronoun like beautiful, tall, happy, healthy, bad, God. دا ټول adjectives دي. words دي، لغاتونه دي. نن لږ څه زیات دي د پنځو نه. نو اولنۍ لغت د already معنا د مخکې نه already. also همدارنګه یا همداسې، also همداسې یا همدارنګه. although که څه هم. always تل یا همیشه. American امریکایي، دا شو American امریکایي adjective ده. among معنا په منځ کې، among په منځ کې. amount معنا اندازه، اندازه. بیا وایم already، also، although، always، American، among and amount. sentence جملې دي. اولنۍ جمله ده tell what's wrong with you today. tell what's wrong with you today. وایي په تاسو څه چل شوی ده یا په تاسو څه شوي دي. tell what is wrong with you today. دویمه ده what are you waiting for. what are you waiting for. what are you waiting for. ته څه ته انتظار کوي یا ته څه شي ته په انتظار یې. نو دا به د نن ورځې درس چې adjective باندې خبره وکړه، صفت باندې چې دی موږ ته یو noun or pronoun څه شي کوي، describe کوي، تشریح کوي. موږ ته د هغه good or bad qualities ښیي، ښه کیفیت یا خراب کیفیت یې موږ ته ښیي. او بل پنځه لغات او دو دانې جملې tell what is wrong with you today. نن ووایه په تاسو څه شوي دي. what are you waiting for. ته څه ته انتظار کوې. هیله ده چې درس مو خوښ شوی وي او څومره زده کړی وي. تر سبا پورې په پاک الله سپارم. ښې چارې. bye bye. see you tomorrow انشاءالله. لا لیدلو مو مننه. د نورو ویډیوګانو دپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو له خپلو ملګرو سره شریکه کړئ.